بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعده وهو خاتم النبيين اما بعد. په اول قدم کې د خپلو درنو غیورو او متدینو مشرانو په اجازت، ثانیاً او په دویم قدم کې درنو مشرانو غواړم چې د شرقي زون د 201 خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ قل اردو یو دو تنه مجاهدین چې اختراګانې کړي در سره شریک کم. یو تن مجاهد د قل اردو چې اول خان نومیږي، یو امریکایي د شکه کمپیوټري کړي ده چې د کمپیوټر په واسطه باندې هغه حرکت کوي او هغه انداخ کوي. ډیره جالبه لا دا ده چې د دغه د شکې سره د وینې ټچ کړی ده، کم شی چې وینه لري که حیوان وي که انسان وي. فی الحال موږ دلته انتقال کړی ده، راوړی مو دی. هغه ته چې کله دې سره په مسافه کې مخیږي، دغه د شکه په ده باندې لیزر اچوي، بیا که هغه نه منع کیږي حرکت کوي، بیا یو اواز یو ارن په شکل باندې وهي. دریم ځل چې دا بیا مخکې حرکت کوي، دا بیا پې انداخ کوي. د دې سره دا گنجایش هم لري چې هغه تصویران چې دی نه غواړي چې په دغه د شکه په دغه کس باندې انداخ وکړي، هغه تصویران میموري کارت کې ورسره ځای په ځای کوي. که هغه کس د تصویر چې د سره یې ځای په ځای کړی راشي، په هغه باندې انداخ نه کوي. لله الحمد، الله لره حمد دی چې داسې مجاهدین ته استعداد ورکړی چې سنګر یې وګټه، اوس الحمدلله داسې اختراګانې کوي. یو تن بل مجاهد د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ قل اردو چې رحمان الله نومیږي، زمونږه څلورمه لیوه عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ چې په نورستان ولایت کې میش ده، دغه لیوه د اوبو نستون سره مخ وه، ډیر زیات تکلیف و، موږ به په ټانکرونو کې اوبو ورته انتقالولې. دغه مجاهد راپاڅېد، د دغې لیوه مربوط یو نوې اختراع یې وکوله چې کشتۍ یې جوړه کړه. د دغه لیوه نه تقریبا په 200 متره کې لاندې سیند دی. دغه کشتۍ زمونږه په دې سیند کې جوړه کړه. جالبه پکې دا ده چې دا کشتۍ د اوسپنې نه جوړه ده، څومره اوبه زیاتېږي دا بره راجګېږي، اوبه یې نشي لاندې کولی. د 200 متره په اندازه باندې دغه کشتۍ زمونږ لیوا ته اوبه انتقالوي. په یوه شپه او یو ورځ کې تقریبا 2,000 لیټره اوبه دا انتقالوي. دومره اوس اوبه زیاتې دي الحمدلله په لیوا کې چې د هغې دپاره اوس موږ ځای نه لرو چې هغه ځای په ځای کړو. داسې مو خوشي کړي دي، هلته ولس دی، قوم دی، مدرسه ده. نو الحمدلله په آینده کې د دغه مجاهدینو نه موږ پلان لرو چې نوې اختراګانې وکړي او خپل ولسونو ته، خپل قوم ته، خپل نظامي ځایونو ته هغه د اوبو ستونزه حل کړو. د مجاهد نه ما پوښتنه وکړه ولې د بله اختراع نه کوله چې کشتۍ دې اختراع کړه. راته جواب کې ویلې مولوي صاحب اوبه داسې یو شی دی چې هغه ته د هر شي ژوند ورپورې تړلی دی. که انسان دی، زمونږ او ستاسو علاقو کې دښتې ډېرې دي، ما ته سوچ و فکر وغورځېده چې په لیوا کې مو اوبه نسته او دغه علاقې باید خړوبې سي، اوبه ورته ورسیږي. ما د دغې کشتۍ هغه اختراع وکوله. الحمدلله د ټولو مشرانو نه مننه کوم چې د خپلو مجاهدینو تر شا ولاړ دي. بالخصوص په شرقي زون کې د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ قل اردو اتلو مجاهد قومندان محترم مولوي عبدالصبور عبدالجانه صاحب چې دغه مجاهد ته ډاډ ورکړه چې زه دې تر شا ولاړ یم او ته څومره اختراګانې کوي، آینده کې دغه د ولسونو او د خپل نظامي ځایونو مشکلات حل سي. له توجه نه مو یو جهان مننه.